السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځئ د نن سبق ته. د نن سبق چې د هغه 3 forms of the verbs یا د verb. د verb 3 حالته، د فعل 3 حالته دي: first, second and third form. دا هم په انګریزي کې ډیر مهم دي. اکثره وختونه چې د کومو شاګردانو دغه 3 forms of the verb نه زده، نو دوی د مشکلات سره مخامخ یې، خاص کر هغه ټنسونه چې په هغه کې 3 forms of the verb استعمالیږي. نو راځئ په دې کې به موږ دغه الفاظ معنی زده کوو، چې دغه الفاظ معنی دا به هم درته وایو، تلفظ به هم وایو چې دغه الفاظ څنګه ویل کیږي، او دارنګه به سیکنډ تھرډ فارم هم زده کوو. په دې کې به 3-4 شیان موږ زده کوو. راځئ راسره وایاستئ. که څه غواړئ چې ښه مو زده سي، هغه نو بیا تاسو کاپي راخیستی سئ، لیکلی هم سئ. اګري، اګري یا اګري اتفاق کول. اګریډ، اګریډ سیکنډ تھرډ فارم. ایډ مرسته کول، امداد. ایډیډ، ایډیډ. الاو اجازت ورکول. الاوډ، الاوډ. الارم، الارم خبرداری ورکول، پریشانه کول. الارمډ، الارمډ. امینډ، امینډ ترمیم، اصلاح، اصلاح کې راوستل. امینډډ، امینډډ. اناونس، اناونس اعلانول، اعلان کول. اناونسډ، اناونسډ. انای پریشانه کېدل، ناراضه کېدل. انایډ، انایډ. اپولوجایز معافي غوښتل. اپولوجایزډ، اپولوجایزډ سیکنډ اینډ تھرډ فارم دی. افلاټ، افلاټ تعریف کول، ستاینه کول. افلاډډ، افلاډډ. افلای، افلای درخواست ورکول. افلایټ، افلایټ. اوینډن، اوینډن پرېښول. اوینډنډ، اوینډنډ. اپروچ، اپروچ رانږدې کېدل یا ورنږدې کېدل، چې مطلب دا میاشت نږدې را روانه ده، رانږدې شوله، یا لاسرسی ورته درلودل. اپروچډ، اپروچډ. ارګیو دلیل ویل. ارګیوډ، ارګیوډ. ارسټ، ارسټ نیول، ګرفتاره کول. ارسټډ، ارسټډ. اسمبل، اسمبل جمعیدل، راجمع کول. اسمبلډ، اسمبلډ سیکنډ اینډ تھرډ فارم. اټیک، اټیک برید کول، حمله کول. اټیکډ، اټیکډ. اکشن، اکشن نیلامول. اکشنډ، اکشنډ. بیک، بیک پخول، لکه ډوډۍ وغیره. بیکډ، بیکډ. بین پابندي لګول. بینډ، بینډ. بیهیو، بیهیو سلوک کول، برتاو کول. بیهیوډ، بیهیوډ. بیګن، بیګن شروع کول. بیګین، بیګن. بیر برداشتول، زغمل. بور، بورن. دا زموږ د نن سبق کوم ویډیو خوښ شوي، سبق خوښ شوي ویډیو لایک کړئ. مننه در به سبق پرې ښې چارې. الله حافظ.